د ویسټ انډیز پر وړاندې په وروستۍ سیالۍ کې مو یو څه چې بیا ولیدل په تکراري ډول هغه د هدف په پوره کولو کې د افغان لوبډلې ناکامي وه. که څه هم لوړ هدف نه و، خو افغان لوبډلې ونه کړای شو چې پوره یې کړي، په داسې حال کې چې په اوپننګ کې یو ځل بیا ښه پیل ورکړل شوی و. په دې لوبډلې کې ځینې اساسي مسلې وې. هغه یو دا و چې په لو اډر کې یا په میډل اډر کې د عظمت الله عمرزي نشتون و. افغان لوبډل مشر او کوچ یو ټیسټ کاوه، که چیرې عظمت نه وي په دغه پوزیشن به څوک ښه لوبه وکړی شي. ترڅنګ یې د شاهد کمال استعمال و، ورسره د ګلبدین نایب شتون. دا هغه څه دي، دغه دوه کسان زه فکر کوم چې په شلوریز کرکټ کې د دوی لپاره بیخي ځای نشته. او افغان لوبډله یا کرکټ بورډ یا د غوراوي کمیټه که لا لږه دقیقه څېړنه وکړي، لږ ښه پلټنه وکړي، د کولی شي چې د یو بل بیټسمین ځای هم په لوبډله کې شته. که موږ د آلراونډرانو دغه لړۍ ته همداسې د پای ټکی کېږدو، نو یو بل بیټسمین موږ کولی شو چې لوبډلې ته اضافه کړو، لکه درویش چې راغی. د ګلبدین نایب پر ځای باندې هم موږ یو مسلکي توپ وهونکی په لوبډله کې اضافه کوی شو. او د دې لپاره د غوراوي کمیټې دا ګوره ډېر غټ مسولیت دی، دوی باید دغه مسولیت ته متوجه شي. ما به چې تر ډیره پورې شخصي د درویش ملاتړ کاوه. وجه یې دا ده چې هغه یو مسلکي توپ وهونکی دی. د مسلکي توپ وهونکي ډیره زیاته اړتیا وي په یوه لوبډله کې. لږ تر لږه 6 مسلکي توپ وهونکي په هره لوبډله کې پکار دي. بیا ورسره که د یو آلراونډر وي چې هغه پوره 4 اوره تاته وکړی شي، او ورسره 4 نور بالران چې هغه د هغوی همدا دنده وي. که هغه آلراونډران نه وي هم پروا نه کوي، خو چې خپله د بالینګ یا د توپ اچونې دنده په سمه توګه ترسره کړي. دا د هغه ترکیب جوړول په ډېرې اسانۍ سره کیږي. نو ته د ټاپ 6 بیټسمینان په لوبډله کې باید اضافه کړي. دا مهمه خبره ده. د اوس هم فکر کوم اوس خو دوی دغه بدلون نه کوي، خو که زه وای یا زما واک وای نو اوس مې بدلون پکې راوست. د شاهد او د ګلبدین په ځای باندې 2 مسلکي توپ وهونکي چې په لوبډله کې موږ لرو، او په لاندې نور کورني کرکټ کې هم شته، او د هغوی ځای په لوبډله کې جوړېدی شي. خو په هر صورت ګلبدین زما له آن دا فکر کوم چې دا به په ټولو لوبو کې د ورلډ کپ ولوبیږي، او خدای دې وکړي چې د ښه پرفارم وکړي. خو د تیرې لوبې کې چې د کوم بیټینګ سټایل او په کوم پوزیشن کې د نوبت ورغی، نو ډېر مایوسه کوونکی و. په هر صورت خدای دې وکړي چې افغان لوبډله دغه ستونزه حل کړي. او د دې ستونزې د حل غټ لامل دا وي چې یا لاره دا ده چې لوبغاړي په خپل ځان په خپل نفس باندې پر اعتماد شي یا باوري شي. چیسینګ کې ناکامي یوازینی لامل دا وي چې یوه لوبډله هغه مورال نه لري. لکه د استرالیا لوبډله چې څنګه چیس کوي په ټوله دنیا کې، یوازینی وجه یې هم دا ده چې دوی په ځان باندې ډېر مطمئن دي، ډېر غرور لري، ډېر هغه سیلف کانفیډنس چې ورته وایي هغه په دې لوبډله کې شته. په چیسینګ کې یوازینی ستونزه هم دا وي چې تا ته یو شی ټاکل شوی چې ته به دغه ته ځان رسوي، خو ته ځان نشي رسولی. نو هغه ستا د په ځان د باور کمی دی. دغه مسله چې حل شي، او زموږ لوبډله باید د سیلف کانفیډنس مسله باید دوی ډېر پخوا حل کړی وای. دوی باید دومره زړور کرکټ وکړي لکه څنګه چې افغانان په زړورتیا مشهور دي. باید په کرکټ کې هم همدومره زړور کرکټ او ښې پرېکړې وکړي، باهوشه پرېکړې وکړي. او په همدې هیله نو دې کې ډېرې خبرې نورې هم کېدی شي، خو دا ویډیو اوږدېږي ځکه یې ډېرې نه کوم. مننه.